الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ باندې یو يهودي صادر نیولو هغه قرآن شریف تلاوت کولو نور تناستو دا يهودي اسی ور باندې زړه دردیدلو وی الک راشد د پیغمبر طالب د ایمان په پیغمبر نه راوړم خو نه راوړم خو انسانیت کې خو شریک یو کنه انسانیت کې سيو شریک یو بدا صادر راواغستو او د دې پاسه داسي اونیولو چې داسي اونیولو عبد الله بن مسعود باندې لګرا حت راغی چې سړی نور ته ولاړی کنه بل زما یو ځکه بیان دي سواد کې نو ډېر تیز نور داس خو تنبو لګول او دا نور اوس تیز دي باران خون شو الله دې رحمت باران وکي نو عزیزانو نو سړی چې ګرمي والے او سو در باندې معمولی داسې لازم اونی سي کنه دا دی اچکم به دی اجانو ته پته لګي دا عرفات د چروانی کنه سخت ګرمي اوس خو اجونا سم په ګرمۍ کې رال او عربو کې ازم ګرمي چې دا چتري نه سړی رواني دی تواب کې بعض وخت کې موږ داسې کمزوري چا چتري نیولي موږ هم بګي دا سر ورته نه کو چې ځکه موږ باندې لږ سورې اوش حرسنا خوري کنه د عربو ګرمي خوري را او بیا عبد الله بن مسعود تلاوت کی دا صادر ور باندې اونیول یو ټیم د پاره سورې ور باندې جوړ کو عبد الله بن مسعود ترا حد ملو شو دا سي چې اولیدل هلکه دا سوق دی خلینه اوتل ایت ساتي ګوره یا الہ العالمین چاچی پما باندې صادر سورې کړي یا الله تی پورز د قیامت د عرش سوري لاندې ادروا عبداللہ ابن مسعود میں جناب رسول اللہ طالب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او عبداللہ ابن مسعود دے علم خار دے کلا ورتوی عبداللہ ابن مسعود نہ تپوسو کی عبداللہ ابن مسعود مجاہدم دے عبداللہ ابن مسعود طالبم دے عبداللہ ابن مسعود محققم دے عبداللہ ابن مسعود بہترین بکلیات و جزیات باندې ورته الله ډېر لوی معلومات ورکړي هغه عبداللہ ابن مسعود چې چاته دعا وکړي سوی یا الہ العالمین چاچې په ما باندې صادر سورې کړي یا الله ته ور باندې د هر سورې قیامت کې راولا چې د دعا وکړه دا چا چې بصادر نیول هغه ورته وای زه خو د غیما يهودي ما صحیح ما او تاسو هم کافر غنئ نو مال عرش سورې څنګه راکې وای بس ما دعا وکړه الله دې دینا اسلام ته قبول کا دا يهودي چې روان شو کور ته ورسېدلو بچی پیراغون شو خزه ورته رااله ورته وی اے کاکا جی اے ماما جی اے زمن پلارا ټول خاندان وتره ته خو چتلی رنگ دی او شانو بدرنګ وی نن ستاد مخند سوارل سمیس پوګمی پشانتی نور او رڼا روان دا ولی دمر خسته شلی ولی دمر مزیداره دخلین اوتل اشهد اللہ الہ طول وی کلمہ وی اشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله آغا بچی ورتوی تاخو ایمان روڑو تخو مسلمان شوی ورتوی اے بچیانو ما د پیغمبر په طالب باندې صادر نیولیو د یو صادر دومره برکتو چې ماته سکندونو کې د زړه دنیا بدل کړه کده د پیغمبر کامل اتباع کما ان شاء الله خلق به قبر کې جنت ګوري زب دنیا کې جنت وګورما طالب سوری باندې اے راغله یو صادر نیولو او چې کله بچو ته خبره وکړه ټول بچو ور سره لاس کې لاس ورکو او د عبد الله ابن مسعود په لاس باندې ټول ایمان راوړو نو طالب باندې صادر نیولو